سلامونه راځو په دې ویډیو کې موږ د MS Word ځینې برخې مطالعه کوو. په فایل مینیو کې په فایل مینیو کې موږ نیو ته رسیدلی یو نیو او پرنټ کېدای شي دې ویډیو کې ویل شي. راځو نیو ته. نیو څه ته وایي سیده لکه موږ پوهېږو چې نیو مطلب یو نوی مطلب یو نوی ډاکومنټ موږ ته واخله. دا موږ لکه موږ سره الریډي مطلب پرانیستل ډاکومنټ ده. لکه زه دې کې نیکسټ ټکسټ اخلم، زه په نوم سره د نیو په نامه سره سیده او نیو په نامه سره ځینې ټکسټ پکې لیکم چې از ایکول ټو RANT دا شارټکټ ده. برکټ اوپن برکټ کلوز مطلب دا چې که ګوره درې پاراګرافه ټکسټ یې راته راکړ. ښه دا زه کاپي کوم او داسې شی کوم مطلب دغومره راځم چې کوم دې ځای نه دې ځای پورې کاپي کوم. ګوره کاپي مطلب دې ځای نه واخله بیا موږ کار کوو سیده پیسټ کا مطلب یو څو پیجه موږ سره برابر شي. راځو موږ راځو فایل مینیو ته. فایل مینیو کې ښه راځو موږ اول نوټ ته. دا شی چې دا موږ سره نیو باره کې لږ معلومات وڅېده. ښه نیوز ته وایي نوټس ته راځو. نوټس کې موږ وایو چې new command is used to open an available template and a theme. موږ سره وایي یو available template یا یو نوی theme را سره یا نوی ډاکومنټ او دې شارټکټ موږ سره چې کنټرول N څو M چې دا موږ سره ګوره الریډي میټ چې یو ډاکومنټ ده سیده دا موږ جوړ کړی زه نه یو بل ډاکومنټ ده موږ سره چې تش ډاکومنټ ده نو د دې شارټکټ کنټرول N ده او یا دې ځای نه ګوره راشه نیو ډاکومنټ واخله سیده دې ځای نه نیو ګوره نیو باندې کلیک کړه نوی ډاکومنټ به راشي. بل یې واخلې بل یې واخله بل یې واخله. شارټکټ یې چې ده کنټرول پلس N ده سیده کنټرول پلس N ده شارټکټ موږ سره کنټرول پلس N ده. راځو موږ کنټرول پلس N پریس کوو. بل واخله بل واخله بل واخله. کنټرول پلس N مطلب کنټرول پریس کړه ډایرکټ ورسره N پریس کړه. فایل مینیو کې نیو ته راشه. نیو کې موږ سره ګوره اوس موږ ټمپلیټ او تیم موږ سره دې څه شی سیده ښه راځو موږ شارټکټ یې کنټرول پلس N. واټ از ټمپلیټ؟ ټمپلیټ څه شی مطلب یو اویلیبل ټمپلیټ یا موجوده ټمپلیټ موږ سره یو خلاصي یا موږ سره تیم. ښه ټمپلیټ موږ سره الریډي میډ ډاکومنټ مطلب چې مخکې نه میډ ډاکومنټ موږ سره جوړ شوي وي هغه موږ سره چې خلاصېږي. زه هم ګوره الریډي ټمپلیټ مې ګوره زه هم واخله نیو ټمپلیټ واخله. ګوره دا موږ سره تیار جوړ شوي سیده دا موږ سره تیار جوړ شوي ټمپلیټونه دي سیده چې مطلب ډاکومنټ دی هغه جوړ شوي موږ دې ځای نه موږ اخیستلی شو. ګوره کریټ کا ګوره دا موږ سره شي ابجکټیف ګوره د همزوی ابجکټیف همدارنګه یو شي باره کې جوړ کړی سیده دا موږ سره جوړ کړه. همدارنګه ګوره دې ځای نه سیویانې هم اخیستلی شي سیده نیو ته راشه او موږ سره ګوره دوه رقمه ډاکومنټ ټمپلیټ او هغه موږ سره موجود سیده کوم رقم موږ سره ګوره فرست ون چې ده لوکل ده او سیکنډ ون ګلوبل ده. لوکل څه ته وایي کوم چې مطلب بغیر د انټرنټ نه موږ هغه ټمپلیټ راخیستی شو او ګلوبل بغیر د انټرنټ نه شو راخیستی سیده. راځو ګوره موږ سته پاورپوینټ لرې کوو نوټ موږ پوه شو چې مطلب ګلوبل او لوکل موږ سره چې دي قسمه ټمپلیټ دي. ها ټمپلیټ کې موږ سره راشه دې کې موږ سره چې ده ګوره دا موږ سره چې دا موږ سره لوکل دي مطلب کوم چې مخکې نه موږ سره دي سیده. ګوره زه یم راخله چې مای ټمپلیټس واخله. ها ټمپلیټس ګوره ماته دوه ټمپلیټس موږ سره چې ګړي مخکې نه مو سره سیده زه یم دغه ټمپلیټ موږ سره چې خلاص کړه. اوکې سوري فایل مینیو نیو او چیک دا ټمپلیټ موږ سره چیک د ټمپلیټ په شکل موږ سره خلاص کړه. اوکې دا موږ سره چې ګوره د ټمپلیټ په شکل موږ سره دا خلاص شو. همدارنګه که چیرې راځم اوس شی کومه نیو واخله او نیو کې موږ سره ګوره یو بلینک ډاکومنټ جوړوم کریټ کړه یو بلینک ډاکومنټ موږ سره چې کریټ شي. همدارنګه نیو ته راځم نیو کې موږ سره لږ پوسټ کړم دا بل شی ګوره دا ګوره رجسټر لیټر سیده پوسټ لپاره اپلای کې یو شی جوړول غواړي مطلب چې دا موږ سره ټول ټمپلیټ موږ سره موجود دي په نیو کې. همدارنګه اوس موږ سره ګلوبل څه ته وایي چې مطلب موږ بغیر د انټرنټ نه شو راخیستی. راځو موږ شی دا کلوز کوو یو نوی ورډ ډاکومنټ خلاصوو او په دې کې فایل مینیو کې نیو منیو کې راځو ګوره موږ اول نمبر چې ده اناونسمنټ دویم نمبر بوکس دي ګوره بوکس جوړی ګوره یعنې واخله یو بوکس جوړی هر یو خپل کټګري ده مطلب چې څه شی جوړول غواړي ته دا ګوره memorial card with firefighter quarter fold A2 size چې ده A2 ده مطلب دغه رنګ کې بوک جوړول لپاره دا کاریږي سیده. همدارنګه دا واخله دا واخله دا واخله سیده هر یو اخیستل غواړي د دې نه اخیستی شي سیده د دې نه به کې او دلته به چې کې ډاونلوډ کړي
کچېرې انټرنیټ ته سره وینډوز نه ډاونلوډ کیږي همدارنګه زه نه زما شي انویلپ څه ضرورت دي سیده یا چې کارت څه ضرورت دي دیگه چیه سرچ که اگر اون سر مختلف قسم کارت دي زه هم دا کارت ضرورت ده ډاونلوډ کړه دلته لپاره یو بلینک پیج اخلي بلینک پیج کې فایل منیو کې نیو او نیو لپاره ولې شي کارت ورکړه دا کارت اخلي دا کارتونه اخلي سیده مطلب یو پیج کې څلور راشي همدارنګه مختلف قسمه کارتونه اخیستی شي سیده ګوره یو پیج کې څلور قسمه دا واخله چې وي make sure your computer is connected to the internet یا انټرنټ مسله سیده چې موږ سره دلته نه راځي مطلب دې نه هر قسمه شي ګوره یو بل واخله د بل شي باره کې سیده یا بزنس لپاره یو شی راخیستل غواړي راشه دې کې دلته مطلب یو چارټ یو شی مخکې نه ټمپلیټ شي یو شی جوړ شوی وي هغه ته راخیستل غواړي مثلا نیټورک ضعیف ده صحیح ده کار نه کوي هماین پلیټ نه زه هم راشي شیګه کوم چې مطلب موږ سره آفلاین دي لوکل دي موږ سره واخله دی چې دا ټول موږ سره لوکل دي هم دغه مې پکار شي زه ډاکومنټ موږ سره راشي دا موږ سره د نیو ټاپک سره سره زه موږ پس کې په پرینټ باندې کار کوو پرینټ ګوره موږ سره چې وي مطلب دغه د کلوز کوم یو نوی ورډ ډاکومنټ اخلم راشه دلته چې بین ورډ وین او اوپن کا دې کې راشه موږ سره ګوره چې وین کار کوم په دې فایل منیو کې پرینټ باندې کار کوم چې ګوره چې دلته مو سره لیکل وکړو پرینټ ټایټل چې دا پرینټ موږ سره او از ایکوال ټو ار ان دي او 10 paragraphs اخلا سیده انټر کا ها مثلا شي دا موږ سره ټول ګوره یو پیج هغه شو لیکل شو سیده یو پیج لیکل شو سره زه فایل منیو تر فایل منیو کې پرینټ درشه پرینټ کې سره څو دي یو پیج څو لیکنې واخلي مثلا ګوره یو وخت دوه وخت درې وخت څلور پنځه شپږ پنځه نه لاس یو دولس دیارلس پرینټ دیارلس باری چک دا یو موږ سره پرینټ کوو دې سره ګوره دلته موږ سره پرینټ ګوره سٹارټ شول یو درې موږ سره ولې ودرې ځکه چې موږ سره پرینټر نشته سیده بیا پرینټ راشه پرینټ کې موږ سره کم پرینټر موږ سره موجود هغه شي کا دې سره اډ کړه چې یو بل کپړ دې سره اډ کولای شي دا رسوم ګوره پرینټر پراپرټیز پلانټس کې باندې کپړ باندې کولای شي پلانټس کې مطلب دا پروټیز مطلب دا ولاړ باندې پلانټس کې مطلب پروت باندې ګوري پروت باندې شي سیده ایڈوانس مطلب لیټر سایز اخلي سیده مطلب پاکستان سایز A4 دی سیده د نور ځایونو پاکستان او افغانستان کې د چې A4 سایز چلیږي او نور ځایونو کې مطلب امریکا کې هغه لیټر سایز چلیږي چې مخکې موږ سره وګوره لیټر سایز دلته پیدا کړه دا لیټر دا موږ سره امریکا ده صحیح شه د دې نو کې بیا پرینټ کې خره شو موږ پرینټ آل پیجز ټول پیجونه مطلب چې څومره پیجونه د لیکلي ګورې د یو پیج ده کنه ته دوه لیکل چې کوم کاپی کوم ها کاپی کا راشه چې کا لاندې راشه او دلته چې کا پیسټ ګوره موږ سره پیجز شو پیجز 5 پیجز شو موږ سره فایل ته راشه پرینټ ته او پرینټ موږ سره چې کا ټول پیجز موږ سره پرینټ کا همدارنګه پرینټ سلیکشن مطلب ګوره دومره سلیکټ کوم شي کا موږ سره څومره ځای پرینټ کا زه هم سلیکټ کوم شي کا د پرینټ ټایټل واخله او دغه موږ سره شي کا پرینټ کا سلیکټ وکړه پرینټ موږ سره مخکې نو کنه آپشن موږ سره ګوره پیدا شو د پرینټ باندې کلیک کا موږ سره شي پرینټ شي رسم ګوره بس پرینټ ده او پرینټ کې شي ده پرینټ کرنٹ پیج مطلب دا کوم پیج کې چې فلانه ګوره دا کرسر زما به کې کرسر کې ګوره دا کرسر زما ولر دا پیج موږ سره پیج ګوره اول پیج موږ سره پرینټ کی چې زه سم نه دا پیج ګوره څو پیج دا ګوره دریم پیج دی سیده 3 of 5 ته دریم پیج ګوره چې دا دریم پیج موږ سره پرینټ کوم موږ سره دریم پیج پرینټ باندې کلیک کې پرینټ دا ګوره پرینټ کسٹم پیج رینج تب هغه چې خپل ورکوم ګوره دا ورکړه زه اوله پرینټ کا په کامې سره بل ورکول کیږي دویم پرینټ کا پنځم پرینټ کا او څو دویم پرینټ کا دا موږ ټول شي مطلب دا موږ سره پرینټ کی او پرینټ نکلی کی ها لازم ګوره پرینټ وان ساید مطلب یو ساید پرینټ مطلب دا مخ ته پرینټ کوي بل مخ باندې مو پرینټ کوو بل ورقه سیده اول ورقه په دې مخ دویم ورقه په بل مخ باندې پرینټ کوي نو ته شي بوت سی دا کلیک سیده بشیر نه اوس ون ساید اخلم زه د یو خوا پرینټ کا
کلیټي مطلب اول موږ سره ګوره څه شي کا اول موږ سره شي کا ګوره 1 2 3 کاپیانې یو پر واسه مطلب څونه نوٹ شي هغه یو پر پرینټ کا بیا بل پر د اول نه سٹارټ شي او اول دوه درې مثلا متر سونه شي او کنه حسین نه اوله مرته څو پر می چې وخت هغه اول پر پرینټ کا او بیا چې کا دویمه پرینټ کا بیا درېمه باندې ورقه سي یو سیکونډ مخ کار ده ها پورټریټ اخلي کو لینډسکیپ اخلي پورټریټ په درېدو او لینډسکیپ مطلب په غزیدلی لیټر مطلب سایز اخلي A4 مطلب دی نه پاکستان سایز ده او افغانستان سایز هم ده ها او دې نه ګوره مطلب سایز اخلي نو چې څومره څنګه ته باندې د څومره ورکې ګوره زم دومره واخله ها سم نه دومره د واخلي ګوره باندې دومره ورکا ایمرجنسي ودی سي همدارنګه مطلب څومره کارډونه جوړول ګوره یو پیج باندې څومره وړي ګوره دومره همدارنګه ګوره د سایز خلګه اصل راشي کوم څه سلو هذه كان ګوره موږ سره راشي ته واخله ګوره دا واخله دا غلط یو پیج باندې څومره وړو غواړي سي دا سکرین خپل کوي شي F4 واخله سي سل څومره پیج سیټ اپ پیج سیټ چې ټاپ څومره واخلي ټاپ مارجن ګوره مارجنز وی ګوره مارجنز دي مطلب ټاپ مطلب د څومره وځه دا به تاسو چیک کوم پر تاسو خو ما چیک کوم پرنٹ سیټ اپ تا ګوره 1.5 ملي کې واخلي 1.5 بدلی کې واخلم چې مطلب سایز لیکج تاسو پوښي او دې هم واخلای 1.5 او دې هم 1.5 واخله او چې ګوره دلته تاسو ګورئ سیده ټاپ مارجنز کې کا ته ګوره زیات شي موږ سره مارجنز دا شاو د خوخي مارجنز ها ګټر څه دی مطلب هغه خیال یې په بوکس جوړو کې موږ سره ګټر موجود دی هغه ته وي سیده ګټر ګوره زم ګټر چیک 1.5 کا اوکې مطلب چې دا ګټر دې موږ سره ګټر جوړ شي ته ګوره یو ګټر موږ سره جوړیږي ها کړه ګوره مطلب بوک پیجز نه مطلب موږ هغه دوه یو بل سره دوه کنه څه سینې خپل راځي چې یو واړو ګوره لینډسکیپ باندې خلک پورټریټ باندې واخلای شي په درې دوه نه باندې او کم پیج سي ګوره دا پیج واخلای بوک شانتي اخلي ګوره دې بوک فیلډ هغه بوک جوړ شي سره all pages دومره اخلي کنه سره صرف 8 pages چې څومره pages مې ته دي نه اخلي اټو واخلای شي دا انت چې د زیرفي په کړي مطلب ټول پروګرام د پرې د مو سره موجود دی او کنه اوکې کسر باندې د لپاره چې د مو پیج سایز شي دا زموږ د نوو ټاپک د بل ټاپک د لپاره د الله پامه